سورة الرحمن لوی موضوع دی سورت هغه د الله رحم دی، یعنی الله خپل رحمتونه بیان کړي دي په بندګانو باندې په درې طریقو سره. یو دا چې الله تاسو له روحاني او ظاهري نعمتونه درکړي، بیا الله نور رحمتونه ذکر کوي چې جنت او جهنم پیدا کړي، دا هم د الله رحم دی. په درېیم رکوع کې بیا الله د جنت اقسام ذکر کړي دي. دا ډېر خوندور صورت دی. ها خدا ده چې د دې د فضیلت په باره کې چې کوم حدیثونه راغلي دي هغه سندن کمزوري دي. دا صورت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیریانو باندې هم لوستلی او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د دې تلاوت د قریشو په مخ کې هم کړی و. سورة الرحمن په دې کې 88 آیتونه دي او 3 په دې کې رکوګانې دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بهدا مهربان ذات علم القرآن تعلیم ورکړی دی د قرآن. د الله رحم دی وی رحمان دی او قرآن یې ښوولی دی. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان، علمه البیان خولي دته وضاحت کول د مقصد خپل. الشمس والقمر بحسبان نور او سپومۍ په حساب سره روان دي. والنجم والشجر يسجدان او بوټي او ونې سجدې کوي یا ستوري او ونې سجدې کوي. نجم وړوکي بوټي ته وایي او شجر ونې ته وایي یا نجم ستوري ته وایي، دواړه معنی صحیح دي. والسماء رفعها ووضع الميزان او اسمان الله پورته کړی دی او یخې د تله. دا تله الله را لېږلې ده، دا هم د الله یو لوی رحم دی او د الله نعمت دی. الا تطغوا في الميزان ویلی دی چې زیاتې مه کوئ په تول کې. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان او برابر کوي تول په انصاف سره او کمې مه کوئ په تول کولو کې. والارض وضعها للانام او ځمکه الله یخې ده د پاره د خلکو. فيها فاکهة والنخل ذات الاکمام په هغې کې میوې دي او کجورې کڅوړو والا. والحب ذو العصف والریحان او دانې دي بوس والا او خوشبویانی دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم یو د احساناتو د رب خپل نه انکار کوئ تاسو ای انسانانو او پیریانو. دا صورت دی چې الله پکې د انسانانو او پیریان دواړه یو ځای مخاطب کړي او ځکه وي پیریانو چې کله دا صورت واورېدو نو هغوی به وي یا الله جواب به یې داسې کوو یا الله د یو نعمت نه مې انکار نه کوو، د یو نه مې انکار نه کوو. دا خبره یې د ساتئ چې په دې صورت کې فبأي آلاء ربكما تكذبان د دې بیا ډېر تکرار شوی دی، څو پیرې راغلی. موږ به صرف بیا آیت وایو، ترجمه به یې نه کوو. ترجمه یې دا شو ده یاده کوئ فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم یو د احساناتو د رب خپل نه به انکار کوئ تاسو ای انسانانو او پیریانو. خلق الانسان من صلصال كالفخار پیدا کړی د انسان د کړنګار کوونکي خټې نه چې په شان د ټوکر یا په شان د کودوني یا په شان د کودرینده. د دېسې خټې نه الله د انسان پیدا کړی چې هغه کړنګار کوي لکه کودرین وچې شي که نه. د دې خټې صفات مخکې ایتونو کوم تیر شوي دي. هغه خټه چې واغېږلی شي ډېره او بیا زړه شي او د ډېر پاتې کېدو سره رنګ بدل شي او کړنګ کوي بیا. دا د الله رحم دی. ولې ځکه چې بیا به په انسان کې عاجزي نه وي که د بل څه نه پیدا وي نو په خاوره کې عاجزي ډېره. وخلق الجان من مارج من نار
او پیدا کړی دی د پیریانو پلار د ګډوډ اور نه یا د هغه اور نه چې خالص لمبې والی جان د پیریانو پلار مقصد دی چې پیریان الله د اور نه پیدا کړي دي فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب د دوو مشرقونو دی او رب د دوو مغربونو دی نو مشرق او مغرب خو یو دی څنګه دوه ویلي جواب یو د جمی مشرق ته یو د اوړي دی دغه شان یو د جمی مغرب دی یو د اوړي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان شریکی روان کړي دي دوه دریابونه چې یو بل سره یو ځای چلیږي بینهما برزخ لا یبغیان په منځ د دواړو کې یو پرده ده چې یو بل باندې زیاتې نه کوي دوه دریابونه یو ځای روان دي یو شان او په منځ کې پرده ده د زیاتې نه کوي دې خوا نه راوړي د زیاتې نه کوي دې خوا نه راوړي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان روزي د دواړو نه ملغلرې غټې او وړې یا او نرۍ لؤلؤ غټې ملغلرې مرجان نرۍ ملغلرې فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او خاص د الله په اختیار کې دي رواني کشتۍ چې ډکې کړې شوي دي په دریاب کې په شان د غرونو دا کشتۍ چې رواني په شان د غرونو دا د الله رحم دی نعمت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان هر هغه څوک چې په ځمکه باندې دی فنا کیدونکي دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او باقي به پاتې مخ د رب ستا چې لوی شان واله او عزت واله دی الله به پاتې کېږي او نور چې څه دي د ټول به فنا کېږي فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض سوال کوي د الله نه هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یعنې ټول مخلوق الله ته محتاج دی که څوک په اسمان کې دی او که په ځمکه کې دی الله ته سوالونه کوي الله ته زاریانې کوي محتاج دی الله ته كل يوم هو في شأن هر ورځ الله په یو کار کې دی په جدا جدا کار کې دی الله هر وخت څوک غریب کوي څوک مړ کوي څوک ژوندی کوي څوک پیدا کوي څوک بیماری څوک روغی څوک څوک هر وخت الله په یو کار کې دی فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان زرده چې وزګار بشم تاسو ته ای دوه درنو یعنی ای پیریانو انسانان دې کې دمکي ډېره لویه الله وایي زه به تاسو ته فارغه شم الله خو هر وخت فارغه دی الله یو کار مصروفه کوي نه خدای د انسانانو ته د هغوی دا خبرې په شان خبره وکړه چې دوی ویرېږي چې ګورې یو ورځ راځي چې حساب به راسره کوم بیا به م پته ولګي فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس اے ډلې د پیریانو او انسانانو دا بله د قیامت په ورځ وي ښه چې ای انسانانو او پیریانو إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض كتاسو طاقت لري چې اوزئ د طرفونو د اسمانونو او د ځمکې نه فانفذوا نو اوزئ لا تنفذون إلا بسلطان نشئ وته مگر په طاقت سره او طاقت ستاسو نشته زی لاړ شئ ځه که ستاسو طاقت یې الله به د قیامت په ورځ دوی ته وایي که ستاسو طاقت یي
نو وځئ د دې اسمانونو او د دې ځمکې د دې پراخۍ نه دا کار تاسو نشئ کولی مګر په طاقت او طاقت نشته. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس رالیږلی کیږي به په تاسو دواړو باندې لمبې د اور او تام به ویلې کړی شوي فلا تنتصران نو بدله به نشي اخیستی تاسو دواړه د یو بل. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالديان نو کله چې وچوي اسمان نو شي به سور ګلاب په شان د تیلو یا په شان د سرمنې رنګ کړی شوي د تیلو په شان به راوبهیږي او رنګ به یې داسې شي د سور ګلاب په شان یا سرمن چې هغه رنګ کړی شي. د دې دا خبره یاد ساتئ چې آخرني صورتونه نه دي د دې ترجمه واضحه وي داسې تفصیل نه غواړي د ایتونه اکثر د آخرت په باره کې تذکیروي نو ځکه موږ به هم روانه ترجمه کوو او دا لفظي ترجمه ده دا دوره او دا نشست زمونږ دا هم د لفظي ترجمې باره کې دی دا تفصیل نه دی او بل یو ورځ دو پاتې دي ختم ته نو ځکه موږ به روانه ترجمه کوو په هغه ځای کې به ودرېږو چې کوم ځای کې ودرېدو ته ضرورت محسوسوو. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان نو په دغه ورځ به تپوس نشي کېدی په باره د ګناه د یو انسان کې د انسان او نه د پیرینه یا نو په دغه ورځ به تپوس نشي کېدی په باره د خپلې ګناه کې د هیڅ انسان او نه د پیرینه یعنی د چا د ګناه تپوس به نه کېږي نه د انسان او پیرینه چې تا ګناهونه کړي که نه تا کړي دي که نه تا کړي دي که نه ولې ځکه چې الله به د هغوی په دې تندو باندې او په دې مخونو باندې به ټاپې والي علامات به پي د هغې نه به پته لګي چې او دا کسان جهنمیان دي دوی ګناهونه کړي دي نو تپوس ضرورت پاتې نه شو نو ځکه الله وایي فیومئذ لا یسأل نو په دغه ورځ تپوس به نشي کېدی عن ذنبه په باره د ګناه د یو انسان کې انس ولا جان د انسان نه او نه د پیرینه یا عن ذنبه په باره د ګناه د هغه کې د ګناه په باره کې به دې تپوس نه کېږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان ګوره دلته لوي که نه يعرف المجرمون بسيماهم پیژندلی کېږي به مجرمان په نښو د دوی فيؤخذ بالنواصي والأقدام نو نیولی کېږي به د تندونه او د خپونه نښې به پرې لګېدلې خاص نښې به بس ملائک به بیا د خپونه نیسي او د تندونه به نیسي او جهنم ته به غذاري. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا جهنم دی هغه دی چې دروغجن ګڼي دی لره مجرمان يطوفون بينها وبين حميم آن دوی به ګرځي په منځ د دې او په منځ د ګرمو اوبو سختو ګرمو کې اوړي راوړي به ګرمو اوبو عذاب به ورته میلاویږي او بیا د اور عذاب به ورته میلاویږي او ګرځي به په دې عذابونو کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان او د پاره د هغه چا چې یېرېږي د پیش کېدو د رب خپل نه دوه قسمه باغونه دي مخکې ایتونو کې الله دنیوي او دیني نعمتونه بیان کړل اوس بعض هغه نعمتونه بیانوي چې جنتیانو ته به په آخرت کې میلاویږي د مجرمانو انجام بیان شو نو اوس وایي چې واوره د جنتیانو څوک چې د الله د پیشۍ نه یېرېږي نو د هغه دپاره دوه قسمه جنتونه دي چې بعض اعلی او بعض د هغې نه لاندې دي حدیث کې راځي که نه
د سرو زرو دي او د سپینو زرو دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اوس هغه د دوه تذکره کېږي چې هغه ډېر غوره دي. ذواتا افنان، خاوندان د سانګو دي، اوږدې اوږدې سانګې د ونو په دې کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. په دې دواړو کې دوه چینې دي چې بهیږي به. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. په دې دواړو کې د هر قسم میوې نه دوه جوړې دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. تکیه وونکي به په بسترو باندې چې لاندې طرفونه به د هغې د غټو ریخمونه وجن الجنتین دان، او راشو کول د میوو د جنت به نږدې. بطائنها یعنی د جنتیانو د تولانو د لاندې طرف چې کوم دی د ځمکې سره، کوم چې د ځمکې سره لګي، دا به دومره قیمتي او د نازک ریخمونه جوړي. نو بیا سوچ وکړه چې کوم بره طرف وي هغه به څومره ښایسته وي. دا شی راشو کول د میوو به دا به نږدې دي. څه به نه چې ونې به تا نه لري او څانګې به لري، ستا به ورته لاس نه رسي. نه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. په دې باغونو کې به زنانه ښکته کوونکي نظر والی الله به ساتلي د دوی لپاره چې هغه هورې دي. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. نه به یې رسېدلی هغوی ته هېڅ انسان مخکې د دوی نه او نه پیرې. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. گویا کې دوی یاقوت دي په رنګ کې او مرجان دي په صفایي کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د کم یو د احساناتو د رب خپل نه انکار کوئ تاسو. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نه د بدله د نیکۍ مګر احسان کول دي. دوی نیکي کړې ده، توحید پکې و، اخلاص پکې و، بدله د هغې احسان ده، الله ورله جنت ورکو. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. او ما سوا د دې نه دوه جنتونه دي، دوه نور دي بیا چې هغه دې نه لږ کم دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان تكشنبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. پدې کې دوه چینې دي خوټکېدونکي پورته، یا دوه چینې دي په وارې. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. پدې کې به میوې او کجورې او اناري. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. پدې جنتونو کې به غوره بیبیانې ښایسته مخونه والی. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. دا حورې دي بندي ساتلی شوي په خیمو د ملغلرو کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نبي رسیدلی دوی ته هیڅ انسان مخکې د دوی نه او نه سپیرې. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
تكيوونكي بي بسادرنو يا ببالغتن شنو وعبقري حسان أو قيمتي بيسترو خيستو باندي يا قيمتي قالينو خيستو باندي تكيبوي ببالغتنو تكو شنو باندي أو قالينو بو قيمتي براتي قيمتي بيستري بي تلاني بي فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بركة والدين دربستا ذي الجلال والإكرام شلو يشان والدي أو إزت والدي.